دنیا کې چې څومره علوم دي د ټولو علومو دپاره ځان ته کوټه والا فهرستونه ول ته به ورتلې ورته ویلې بې چې ما ته د حنفي فقې کتاب پیدا کړم په کومه موضوع باندې هغه به فهرست کې کته بیا به تا ته ادرس درکو ته به بیا ورتللې دومره لویه کتابخانه والا 3 میلیونه کتابونه پکې ول 3 میلیونه کتابونه مخطوطات او سمپل کتابونه ول هغه د هولاکو خان د لښکرو د لاس هغه ټوله تباس وله دوی چې کله بغداد ته ننوتل کتابونه یې راواخیستل دریاب د دجلې ته یې واچول دا دریاب د دجلې داسې د کتابونو نیولی و چې د دوی اسونه به د دجلې نه په دې کتابونو باندې اخواته پورې وتل عمره د علم سره دوی دښمني کړې ده خو علت یې څوک مونږ د مونږ په یو علم باندې چې هغه علم سره مونږ ممارست و ملګرتیا نه درلودله مونږ یې دومره لوی تاوان سره مخ کړلو نن محصلینو ورونو مونږ په اسلامي نړۍ کې 3 میلیونه کتابونه مونږ بیخي لرونه دا سمپل کتابونه ول په کتابخانه د بغداد کې نن نشته هغه کتابونه